واوره عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کې هم ریاض الجنت کې عائشہ به ولاړه وه زما استاد نبوي د صحابو نه ډکو سبحان الله عائشہ به مالا واره کې بچي راشه زه په ځمکه لکه د مار ور روان شوم څومره ادب مسجد نبوي دی بیا د بیر عالم نشي څومره ادب واه ګوره د مولوي صاحب څومره مبالغه وکړه څومره دروغ وي او بیا حیران شم د سامعینو ته او د حاضرینو ته چې واه واه سبحان الله وي چغې کړې پې نو هغوی خو بالکل د عقل نه خلاص دي د دې قصې نه مقصد څه دی یاره د چا اصلاح کیږي نه کیږي خو چل څه دي فساد څه دی داسې مولان لکه څنګه چې دی کم مولان چې صرف او صرف خپله لوی وي نو دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیت او د اولیانو په نامه باندې دی خپله لوی او خپل عظمت د خلکو په زړونو کې ننباسي او کېنوي ډېر مولان پکې داسې دي چې خپل نسبت په د خپلو استادانو سره وکړي چې زموږ استاد د فلاني نه بیت شو هغه د فلاني خلیفه او که نه غټ هستي به یاده کړي مقصد څه دی چې هغه هستۍ هوس نشته خو د ټول نه غټ هستي څوک دی زه یم نو دی خپله خدایي قایمه کړې ده او لکه څرنګې چې اکبر بادشاه دین الهي جوړ کړی او خلقو به ورته سجدې کولې دغه رنګې داسې ځان پرستو مولانو بیل بیل او خپل دین الهي جوړ کړی دی او د ټولو نه غټ خدایان پکې هم دی وي د دې په زړونو کې د الله لوی نشته دی دی په خپل ذات ته خپل ځان ته سجدې کوي د دې رب او د دې اله څوک دی خپل ځان دی خپل ذات دی او د دې د سامعینو او د حاضرینو او د ناظرینو خدای هم دی وي نو زه دته عرض کوم چې سیوا زه ستا سپکه نه کوم او نه د باندې تنقید کوم ستا د اصلاح دپاره دا ویډیوګانې چې ما شروع کړي په الله یقین وکړه د اصلاح دپاره مې شروع کړي ځکه چې د دنیا دا ژوند ډېر لږ دی سبا له به دې خوله وازه پرته وي او سترګې به دې دا بقې بقې راوتي مړ به یې او د دې دروغو حساب کتاب به د سره کیږي او د دې دروغو په نتیجه کې چې کومو خلقو تا ته سجدې کړي او کم خلق تا ته خدای وای دا به د سره ټول بیا جهنم ته ځي نو یوازې ته جهنم ته نه ځي د ځان سره یو لویه ډله بیایي د الله د رضا دپاره خو چېرې ستا دا خیال وي چې یاره په دروغ ویلو مقام موندل شي نو الله تعالی په قرآن کې څومره ښایسته ځای فرمایلی دی هر چاته دا آیت یاد دی چې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير د الله دوسته بادشاہي دام د الله په لاس کې دی بادشاہي ورکول بادشاہي اغسترم د الله کار دی عزت او ذلت ورکولم د الله کار دی هر امر الله تعالی په خپل لاس کې اغسته دی نو دا خپل خدای دی پرې دوا او الله ته غاړه ورکا او لا اله الا الله وایا چې الله ستانه علاوه بل اله زمانه شتم تمي خدای تمي رب نو الله بدله مقام درکې او داسې مقام به درکې چې بیا به همیشه د پاره یادېږي او که ته په دې دروغو باندې خپل مقام جوړې نو عرضي طور به د خلکو په زړونو کې ستا مقام جوړ شي خو په پښتو کې متل دی چې د دروغو مزې لڼ وي نو بس سبا له به دغه مزې شلېدلی او خلق به وایي چې یاره دا ډېر دروغجن مولا و نو دیم د اصلاح محتاجه دی اوس هم د توبې دروازه کلاو ده د الله دوسته توبه وباسه ځکه چې ستا دا خبره دا سمون نه خوري د رښتیاو سره او د حقایقو سره ځکه چې تا په مسجد نبوي کې د چا خبره وکړه د عایشه رضی الله تعالی عنها چې هغه زنانه ده ته نارینه یې ټیک ده الله سبحانه وتعالی موږ ته فرمایلي چې دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بیبیانې ستاسو میندې دي خو د هغې باوجود
یوې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یوې بیبي هم چرته د امت د نارینه سره بلا تکلفي نه د اختیار کړي. نارینه د نارینه سره کوي، ته د نارینه خبره وکړه، دا دروغ مه وایه. دا ممکنه ده چې د چا تربیت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی د لور په حیثیت باندې، او د چا نه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم کور آباد شوی، دغه کور ودانې وه که نه. کمې زنانه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په زړه کې ځای جوړ کړی او کور یې وله روښانه کړی، هغه زنانه د یو پردي نارینه سره دا رنګې خبرې کولی شي، چیرې راشه زما په دې خپو باندې سر کېده او زما د خپو تلی ښکل کړه. عایشه رضی الله تعالی عنها په ژوند کې چېرته چاته ته خو نارینه یې، زنانه ته به هم نه ویلي، او دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته نه ده کړې. یو پیغمبر هم نه ده کړې خپلو امتیانو ته چې راشي زما د خپو دا تلی ښکل کوي، نارینهو ته هم نه ده کړې. او دغه رنګې دروغ خدای مکه یو ښځه راپاسي، یو ښځه ده د ده په شان دروغ شروع کړي او ووایي چې زه مسجد نبوي ته تللی وم او هلته کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ولاړو، بیا هغه ماته وی چې بچی راشه، زه لاړم کېناستو او بیا یې خپې وغځولې او ماته وی چې د خپل سر نعوذ بالله زما په دې خپو کې کېده او زما د خپل تلی ښکل کړه. نو دا خبره کو یو زنانه وکړه، خلک به د کفر فتوی ونه لګوي. چېرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې خبرې کولی شي؟ ټیک ته پیغمبر دی، نبی دی او د ټول امت روحاني پلار دی، خو د زنانه نه پرده شته که نشته دی؟ دغه رنګ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي، زموږ میندې دي، خو نارینهو نه پرده ده. نو ته په کوم بنیاد دا خبره کوې؟ تا خو د دروغو دروازه کلاو کړه، سبا به یو زنانه راپاسي او دا رنګې بهتان، دا رنګې دروغ به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پورې تړي، لکه څرنګه چې تا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پورې دروغ وتړل. نو زه دې ته وایم څوک هم پیران مولان هر څوک چېرې غواړي چې ما دې خلق وپېژني، نو رښتیا او میدان دومره لوی دی، دومره وسیع دی چې رښتیا شروع کوي، او چې څوک رښتیا وایي الله تعالی وایي د اسمان ستوری کوي، ټول خلک به وپېژني، کردار ادا کوي په معاشره کې، دروغ مه وایې.